علیه السلام ته ویل خپل قوم کې چې ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. فرعون ویل چې آیا زه ښه سړی یم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی. د دغو دوه آیتونو د تفسیر په اړه زموږ په ځینې تفسیرونو کې اسرائیلي او هغه خبرې شوي چې اصلا هغه د موسی علیه السلام په شان کې مناسبې نه دي او هغه اسرائیلي واقع ده. وایي کله چې موسی علیه السلام له وړوکوالي نه د فرعون په کور کې روزل کېده، یوه ورځ یې د فرعون د سر تاج د هغه له سره کوز که او په خپل سر یې کیښود. او ځینې تفسیرونو کې داسې لیکلي چې یوه ورځ موسی علیه السلام فرعون د ګیرې نه ونیوه او د فرعون ګیره وشکوله. هغه د موسی د عمل په بدفالي باندې ونیوه، خو میرمن یې راوړاندې شوه او فرعون ته ویلې دا ماشوم دی نه پوهیږي. نو فرعون سره دا پوښتنه پیدا شوه چې دغه ماشوم دا کار په ارادي ډول کړی دی او که دا یوازې یو طفلانه عمل دی. نو په پای کې د را پریکړه وشوه چې د ده په وړاندې سره زار او اور دواړه کیښودلی شي چې موسی علیه السلام کوم څیز ته لاس مخکې کوي. کله چې دواړه یې ورته په مخ کې کیښودل نو حضرت موسی علیه السلام پاڅېده او سکروټه یې په خوله کې واچوله. نو په دې ډول که څه هم مړ نشه خو ژبه یې تل لپاره عیبي پاتې شوه. ځینې تفسیرونو کې دا لیکلي، خو دغه خبره پوهه او ادراک نه مني. که ماشوم په اور کې لاس هم وهلی وي خو دا په هیڅ ډول نشي کیدی چې هغه سکروټه راجګه کړي په خوله کې واچولی شي. ماشوم خو د اور د تاو په محسوسولو سره لاس د اور نه لرې کوي. چې کله ماشوم د اور د حرارت تاو محسوس کړي نو د هغه نه لاس پورته کوي. دا خبره خو لا پرېږده چې هغه اور بیا پورته کړي او په خپل خوله کې واچوي. د الله د کلام د عبارت نه چې کومه خبره زموږ ذهن ته راځي هغه دا ده چې حضرت موسی علیه السلام په خپل ځان کې د تقریر کولو صلاحیت نه لید او هغه اندېښمن و که چیرته د پیغمبري فریضو د ترسره کولو لپاره بیانیې ورکولو ته اړتیا پیښه شي نو د هغه طبیعي حیا به خنډ شي. له دې کبله هغه دعا وکړه چې یا الله زما د ژبې غوټه پرانیزه تر څو په ښه شان خلک په خپله خبره باندې وپوهولی شم. او همدارنګه د الله کلام د حضرت موسی علیه السلام په زړه پورې جذاب تقریر، فصاحت او د موسی علیه السلام په بلاغت باندې شاهدي وی. دا خبره د پوهې پر خلاف ده چې الله رب العزت کوم نیم ژبی یا هغه سړی چې پوره خبرې نشي کولی هغه خپل پیغمبر وټاکي، بلکې د بڼې صورت، شخصیت او استعداد په لحاظ تر ټولو غوره خلک پیغمبران ټاکل شوي دي. هیڅ یو پیغمبر له داسې عیب سره نه دی لیږل شوی او نه لیږل کیدی شي چې د هغه